السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د روژې میاشت ده، نو زه د اسلام او کورنۍ پلیلیست د ویډیوګانې جوړوم ترڅو اسلامي معلومات ترلاسه کړئ. د میړه او میرمنی مسئولیتونه په اسلام کې. موږ چې کله د اسلام دین لرو، موږ ډېر خوشبخته انسانان یو، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو، او موږ داسې یو دین لرو چې هغه به هر بخش ته جلا جلا رسیدګي کړې ده. نن راځئ دا اړوند خبرې کوو د میړه او میرمنې مسؤلیتونه په اسلام کې څه دي. موږ خو نکاح کوو، دا وایو چې یو د بل باندې حقوق لرو، خو راځو وایو چې کوم مسؤلیتونه میرمن لري په ژوند کې او کوم مسؤلیتونه نارینه لري. دا د دې دپاره زده کوو ترڅو وکولی سو معلومات ولرو او زموږ روابط ښه سي. د کورنۍ ارکان یا ستنې څه دي؟ راځئ دا اړوند نن خبرې کوو. یو وای واده، وای د میړه او میرمنې مسؤلیتونه په اسلام کې. دا ډیر یو مهمه موضوع ده. وای واده د دوه بالغو مخالف جنسونو یو ځای والی دی. یعنې کله چې موږ واده کوو، اول باید بالغ واوسیږو او بیا خپل د مقابل جنس سره نکاح وکړو او مشترک ژوند شروع کو. واده د نابالغ کس کار نه دی. که چیرې یو څوک په خپل ژوند کې اشتباهات کوي او بیا وایي چې ولا نه پوهېدلم، دې ته موږ عذر نه منل کېږي، بلکې باید د قانون څخه خبر واوسیږو. دا د قانون شرط دی. د ګناه په صورت کې موږ نه بخښل کېږو چې موږ ورته وایو چې په قانون نه وم خبر. په قانون باید خبر سو. راځو مخته ځو. وایي اول شرط د ښه روابط جوړولو دپاره سازګاري ده. سازګاري یعنې څه؟ وای تاسو باید یو بل ته داسې وکئ چې دا ومنئ چې زه یو نارینه یم یا زه یو ښځه یم، زما دغه خاصیتونه دي، د نارینو دغه خاصیتونه دي. خپل شخصي مسایل څنګ ته پرېږدئ او مشترک ژوند شروع کړئ. راځو سازګاري څه ته وایي. په منظم توګه تاسو ته سازګاري تشریح کومه چې سازګاري په مشترک ژوند کې څنګه یو شی دی. وای د نارینه او ښځې رواني جوړښت فرق لري. ښځه داسې یو موجود ده، عاطفي موجود ده، مینې ته ضرورت لري، خبرو ته توجه ته. خو نارینه بیا داسې نه دی، یو سیسټمایز دی، یو سیسټم لري. د نارینه جوړښت او ذهن د ښځې څخه ډېر فرق لري. نارینه او ښځه باید دا اړوند معلومات ولري. وای نارینه به ښځه دا ته نه مجبوره کوي چې د یو نارینه په رقم واوسیږي، بلکې د هغې ښځیوالی باید ومني او ښځه یې قبوله کړي. وای د کورنۍ اداره د هر نظر د نارینه دنده ده. هغه که په افغانستان کې که په امریکا کې فرق نه کوي. وای د نارینو هورمونونه داسې یو خاصیت لري. د نارینو په وجود کې داسې هورمونونه ترشح کېږي، داسې مواد پیدا کېږي چې دوی و جنجال او ځان ته غوړه ګڼلو احساس ته هڅوي. یعنې د نارینه خپل په وجود کې داسې یو احساس لري چې زه تر تا غوړه یم، زه در تا ښه یم. ښځه باید دغه اړوند معلومات ولري چې نارینه دغه خاصیتونه لري او د دا سره ډېر حساسیت ښکاره نه کړي، بلکې دا ومني چې بلې نارینه تا ته غوسه درسي، زه باید ارامه واوسېږم، او دا چې ته وایې چې زه در تا ښه یم، اوکې ته در ما ښه یې. دا د ده په خاصیت کې سته، په هورمونو کې دغه سیسټم سته. وایي ښځه باید د نارینو خاصیتونه ومني او نارینه باید د ښځو خاصیتونه ومني. وایي یو پر بل خپل خاصیتونه تحمیل نه کړي چې نارینه غواړي ښځه د ځان په رقم کې او ښځه غواړي نارینه د ځان په رقم کې. وایي د یو بل د بدلون هڅه مه کوئ. نارینه الله جل جلاله یو رقم پیدا کړي دي، ښځه الله جل جلاله بل رقم پیدا کړې ده. تاسو یو د بل د بدلونونو او یا هم د شخصیتونو د بدلونونو سبب مه کېږئ. روانشناسي هم دا ثابته کړې ده چې موږ انسانان فقط کولی سو خپل د ځان ښه کس یا بد کس واوسیږو. موږ په مکمل توګه هېڅ وخت بدلون نسو کولی. بل حضرت په قرآن شریف کې د معروف کلمه تر 20 والې ډېره د نارینه او د ښځې د مسؤلیتونو یا د حقوقو په باره کې استعمال شوې ده. په سوره نساء 19 کې الله جل جلاله په قرآن شریف کې موږ ته ویلي دي وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف څخه دلته د دوی هدف څه دی؟ تاسو کولی سئ دا اړوند ډېر تفسیرونه راوړئ.
ګوره موږ وایو په رقم کورنۍ کې او رقم روابطو اړوند الله جل جلاله په قرآن شریف کې موږ ته مسایل وړاندې کړي چې الله جل جلاله معروف کلمه څنګه تر 20 وارې ډېره د نارینه او د ښځو د روابطو اړوند استعمال کړې ده. هغه وایي هغه رفتار چې د ټولنې خوښ وي او د شریعت په چوکاټ کې وي. ګوري هغه رفتار چې د ټولنې خوښ وي. اوس بعض وخت په یو ټولنه کې یو رفتار د یو چا نه یې خوښ دی اجرا کوي، صحیح دی شرعي رفتار دی، صحیح دی چې دین ویلی دی، لیکن په ټولنه کې رواج نه دی چې کوي هغه ګډوډي رامنځته کوي. نو دا باید اجرا نه سي، بلکې تاسو کوشش وکړئ خپل د ټولنې او د شریعت مطابق رفتارونه وکړئ. او بل وایي اسلام ښځې او نارینه ته اصول وړاندې کوي، د هغه اصول مطابق باید روابط وپالي، کنې نو تاسو اسلام نه دی عملي کوئ. وایي د نارینه مسئولیت د ښځې په مقابل کې څه شی د اسلام د نګاه څخه. اوس زه تاسو ته سټپ بای سټپ وایم. یو، اقتصادي مناسب شرایط برابرول. ګوره اقتصادي مناسب شرایط په دې معنا نه دي چې تاسو ته الماس او امیلونه رانیسئ او عاطفي غوښتنو ته د ښځې توجه کول، د ښځې احترام او مهم ګڼل، ښځه د ښځې سره ښه برخورد کول، په شخړو کې ځان غفلت ته اچول. نارینه باید دغه دنده ولري. که جنګ ښځه جوړوي، نارینه چې ځان اچي جنګ دې نه ورسره کوي، ځکه د ښځې خاصیت کې دا شته چې خلق یې تغیر کوي. د ښځې رفتارونو مقابل کې عفو کول. ښځې بعضې رفتارونه کوي چې بعضې وخت د نارینو د ډېر غصه او د نه بخښلو سبب کېږي. باید نارینه په دا موقع کې د ښځو وضعیت درک کړي او ښځې ته عفو وکړي. وایي ښځې ته الله جل جلاله وایي د الله جل جلاله ویلي دي چې نارینه ته ما ښځه امانت ورکړې ده، نو ته باید امانت څخه ښه محافظت وکړې. نارینه باید همیشه دا په یاد ولري چې دا زما ښځه د الله جل جلاله امانت ده زما دپاره، نو باید څومره په ښه توګه یې حمایت وسي. وایي د ښځې جسمي کمزوري مد نظر نیول. ګورئ ساینس هم دا ثابته کړې ده چې نارینه او ښځې فرق سره لري. تاسو به د سپورت مسابقات لیدلي، د نارینو فوټبال جلا دی، د ښځو فوټبال جلا دی. دا یو ځای نه سره ایله کوي. ولې نه ایله کوي؟ ځکه چې د ښځې او د نارینه توانایان فرق لري. نارینه باید دا ومني چې ښځه تر ما په جسمي نګاه څخه یو څه کمزورې ده، دغه کمزوري ته احترام پرېږدي. وایي د ښځې سره ښه چلند کوونکی نارینه چې دی د ایمان یې تر نورو نارینو لوړ دی. یعنې د الله جل جلاله په لپاره هغه نارینه چې د ښځو سره ښه برخورد کوي، د هغه ایمان تر نورو انسانانو الله جل جلاله ته لوړ مقام لري. وایي پیغمبرانو د خپلو ښځو شخصي حریم ته احترام درلودی او ښځو ته یې درناوی کوي. نو تاسو نارینه هم کوشش وکړئ خپل د ښځو شخصي حریم ته درناوی وکړي. بعضې نارینه یې ګورئ په پخوا زمانه کې به پیغمبران خپل میرمنو ته بې اجازې و کور ته نه راننوتل. اوس د میړه په لاس کې کیلي درست په خونه کې ناسته یې یو کار به کوې، درست کیلي در باندې وڅرخوي درته راننوځي. شته بېنزاکتۍ چې که څه هم موبایل ستا مخکې له دې چې کور ته راسې او میرمنې ته یو خبر ورکړه چې دا دی روان یم، شی مې دې په کار دی نه دی، یو دم پر ښځو مور ننوځي. بل د ښځې مسؤلیت د نارینه په مقابل کې چې دی، راځئ دا اړوند هم خبرې وکړو. وایي د میړه د عاطفي او جنسي غوښتنو منل. الله جل جلاله ویل دي وایي ته د میړه عاطفي او جنسي غوښتنې برطرفه کړه، زه ستا د هر قدم د جهاد باندې درته حسابم. الله جل جلاله پر ښځې باندې په هغه کچه چې پر نارینه جهاد فرض دی نه دی فرض کړی، لیکن که دا خپل د میړه جنسي او جسمي او عاطفي غوښتنې به راورده کړي، دا به د مجاهدینو په صف کې. ښځه باید خپل میړه ته د مینې اظهار وکړي چې ته پر ما ګران یې، زه ستا سره مینه لرم، زه تا ته درناوی لرم، ته داسې یې ته هسې یې. او بل د میړه اطاعت او ملګرتیا وکړي. هم د میړه اطاعت وکړي او هم د یو ملګري په رقم ورسره واوسېږي، میړه ته په سپک نظر ونه ګوري. او بل د توان در حته د میړه رضایت جلب کول. یعنې دومره کوشش وکړي چې ستاسو د توان په وجود کې خپل د میړه رضایت ترلاسه کړي. داسې به میړه او ماینه دواړه منظم ژوند لري او کامیابه ژوند به لري. مننه چې خوښ مو ونیوئ.